سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف مو دا دی چې څنګه د یو چا سره په انګلیسي ژبه باندې خواخوږي کولی سو، د هغه سره غم شریکي کولی سو. که څوک په یو مشکل کې یاګیري یا د مشکل سره لاس او ګریوان یا یو غم ورباندې راغلی یا د کورنۍ یو څوک د لاس ورکړی یا په تجارت کې تاوان کړی، نو څنګه کولی سو د هغه سره خواخوږي وکړو او یا غم شریکي وکړو. کله چې یو خبر د یو چا له خولې څخه واورئ، دی درته وایي چې مثلا ماته خدای نکړه داسې مشکل پیدا سو، یوه ستونزه راته پیدا سو، یو موټر مې شرسه غلا کوي، یو څوک مو له لاسه ورکوي، نو څنګه به ورته وایاست؟ That's too bad. دا ډېر بد کار سوی دی چې موږ تاسې وایي، دا ډېر بد کار ستا سره سوی دی. That's so sad. دا ډېر غمجنه دی یا ډېر زړه دردونکی دی. I'm sorry, what a bad luck. زه بخښنه غواړم تاسې بخت ښه نه و یا تاسې بخت ستاسو سره یاري نه وکړې. I hope things get better soon. زه امید یا هیله لرم چې هر څه به ژر تر ژره سم سي. I would be okay soon. زه به هغه کله چې تاسو ته وایي چې زه به انشاءالله ښه سمه، یعنې دا غم به یا دا مشکل به لرې سي راڅخه ډېر ژر. یا کله چې څوک مریض یې دغه اکسپریشن استعمالوي. I hope you feel better soon. زه هیله امید لرم چې تاسې به ډېر ژر جوړ سي یا به هر څه سم سي. What a pity. دا څومره د افسوس ځای دی چې موږ تاسې وایي، دا څومره د افسوس ځای دی. What a pity. pity افسوس ته وایي. What a pity of you. ستاسو پر حال باندې افسوس دی. موږ تاسې چې وایي تاسې پر حال باندې افسوس کوو یا افسوس دی ستاسې پر حالت باندې. What a pity of you. Oh, that's terrible. دا ډېر زړه بګنونکی دی، دا ډېر زړه راښکونکی دی. مثلا سړی زړه ورباندې خرابېږي. Be patient. It would be better soon. آرام اوسېږه، هر څه به خدای پاک سم کړي یا به هر څه به سم سي. I can't tell you how sorry I am. زه تاسو د خپل غم نسم ویلی یا د خپل غم شریکي تاسو ته نسم څرګندولی چې زه څومره ستاسو په اړه باندې فکر کوم. I'm sorry to hear that. دا زما لپاره یا کله چې ما ستاسو د په اړه باندې خبر واورېدی یا ستاسو له خولې څخه مو واورېدی، نو دا چې شو ډېر داسې خوابدۍ احساس مو کوي، ورباندې خفه سوم. I know how it feels. زه تاسې احساسوم چې دا څومره غمګینه دی یا څومره دروند دی یا څومره مشکل دی. I take my sympathy to you. زه ستا سره په دې غم کې شریک یم. You must be very upset about it. زه په دې فکر یم چې تاسې به ډېر ورباندې خفه یاست په دې کار باندې، دغه پېښه چې سوې ده یا تاسې په دغه مشکل کې چې تاسې راګیر سوي یاست. I sympathy with your condition. ستاسو پر حالت باندې، ستاسو دغه حالت چې تاسې اوس ورسره لاس او ګریوان یاست، په دغه کې ستاسو سره شریک یم. It's very kind of you. نو هغه به تاسو څه وایي؟ دا ستاسو مهرباني ده یا تاسې ډېر مهربانه یاست یا مننه درڅخه کوو. دلته دا kind of you ډېره مننه کوو ستاسو څخه. Thank you very much. Thank you very much. ستاسو څخه مننه کوو یا د زړه له تله مننه. It would be okay. Thanks. هر څه به سم سي انشاءالله. مننه. Thanks for your sympathy. ستاسو د غم شریکۍ څخه مننه کوو. نو دوستانو که غواړئ چې چیرې د چا سره غم شریکي وکړئ او د چا سره په یوه غم کې شریک سئ، مثلا هغه سره هغه خپل خواخوږي شریکه کړئ، نو تاسې به د همدغه جملو څخه همدغه کلمو څخه په انګلیسي ژبه باندې کار اخلئ یا به دا استعمالوئ چې هغه بل نفر یا جانب مقابل چې دی هغه سره غم شریکي وکړئ. نو موږ تاسې د خدای پاک د غمه څخه وساتي او زموږ تاسې دوستان ملګري ټول انسانان د خدای پاک د غمه څخه وساتي. خوشحالي د خدای پاک هر چاته په برخه کې انشاءالله موږ تاسې به یو خوشحاله ژوند ولرو. د یو خوشحاله ژوند لپاره باید کار وکړو، نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو مسلمانانو لپاره، د نورو انسانانو لپاره باید کار وکړو چې څنګه نور خوشحاله کولی شو. په دې دنیا کې موږ تاسې د ډېر لنډ یا موقت وخت لپاره یو
نو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، خدای دې وکړي چې ورباندې پوه شوي یاست. ښه وخت.